دا زمونږ د یوټیوب چینل لومړنۍ ګټه ده. مونږ دا ښه وګڼله چې زمونږ دغه لومړني عاید چې مونږ کوم ترلاسه کړي دي د یوټیوب چینل څخه دغه یو داسې کس ته ورکړو دلته چې مستحق یې او د هغې پې کار وشي. ودان صاحب دغه مشر خوا ته به ورشو. ما ته ډېر مستحق ښکاره کېږي. فامیل غړي دي څومره دي کورنۍ؟ 15 کسان. 15 کسان یو. په دې 50 روپو ستاسې ګزاره کېږي او اختر هم را روان دی. اختر ته یې جامې کړي، بچو دې جامې هېڅ هم نشته. هېڅ هم نشته، پیسې نشته. پیسې چې زړه دې نه غواړي چې د بچو ته هم ښې جامې واخلي او ځان ته هم داسې ښې جامې واخلي. الله راکړي وبې وکړو. الله پیسې درکړي وبې کوي. مونږ راغلو په دې ټول بازار کې وګرځېدو، 4 ملګري را سره نور هم دي او په دې ټول بازار کې مونږ ویل چې یو مستحق کس وګورو چې زمونږ دغه د چینل لومړنۍ پیسې دې ته ورکړو. خو تا به شاید خدای ته دعا کړې وه، شاید له خدایه دې غوښتې وې او خدای درته زمونږ په لاس راولېږلې. روپۍ دې راوباسه. دغه چینل چې زمونږ یو ورور په خارج کې دی، مالي ملاتړ سپانسر د هغې په واسطه دی، هغه وایي چې زما نوم مه ښایه. پیسې به مونږ کاکا جان ته ورکړو. دا کرنسۍ سره یو څه ناشنا و، په دې خاطر ورسره دلته راغلو. سلامونه مې در واخلئ د پامیر چې درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې ښه به یاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ. درنو لیدونکو نو دغه زما په لاس کې چې تاسې ته پاکټ ښکاري دا زمونږ د یوټیوب چینل لومړنۍ ګټه ده او هیره دې نه وي چې زموږ د یوټیوب چینل چې خارجي ملاتړ لري، زموږ یو دوست چې په خارج کې دی زموږ یوټیوب سپانسر یا مالي ملاتړ هغه کوي، نو دغه یوټیوب ته لومړنۍ پیسې راغلې وي او هغې د نوم له اخیستلو پرته دغه ښه وګڼله چې دا یو داسې غریب بیچاره ته ورکړو چې اختر مخ هم نږدې ده او د هغه پې کار وشي. نو مونږ به تل یوازې د خپلو ویډیوګانو خرچ او انټرنیټ مصارف یوټیوب له عایداتو څخه وباسو او کوم چې نور پاتې کېږي هغه به ستاسې په مخ کې دغه غریبانانو ته ورکوو، هغه څوک چې مستحق دي. نو دا د اسداباد ښار دی، دا د اسداباد ښار مرکزي څلور لارې ده. د دې په خوا او شا باندې ګڼ شمېر کراچیوانان راټول شوي دي او تر ماښامه د 50 یا هم 100 روپو د ګټلو په تمه دلته ناست دي چې یو څوک ورته ووایي چې دغه زما غوټه دغه زما سامان تر یو ځایه ویسه او هغه 10 افغانۍ یا 15 افغانۍ ورنه ترلاسه کړي او ماښام په دغه 50 یا 100 روپو باندې کور ته د بچو لپاره یو څه ویسي. دې کې ډېر د پاخه عمر خلک هم دي. نو مونږ دا ښه وګڼله چې زمونږ دغه لومړني عاید چې مونږ کوم ترلاسه کړي دي د یوټیوب چینل څخه دغه یو داسې کس ته ورکړو دلته چې مستحق یې او د هغې پې کار وشي. نو پر ځای د دې چې بېلابېلو څو نفرو ته م ورکړي وې نو د هغو به پې داسې کار نه وی شوی لکه د یو نفر چې پې څومره کېږي. نو ځو ستاسې تر مخه دلته او کوم داسې مستحق کس چې په نظر م راغی دغه به ګورو چې دې کې څو روپۍ دي. دغه ټولې پیسې همغه یو نفر ته ورکوو تر څو د هغې پې د اختر لپاره د بچو خرچ و خوراک وشي. را سره اوسئ لاندې چوک ته ښکته کېږو او هلته به په ناڅاپي ډول چې هر څوک مخې ته راغی خو په دې شرط چې مستحق یې تاسې بیا ګورئ چې په څه کار باندې بوخت دی نو هغې ته به دغه پیسې ورکوو. تر پای را سره پاتې شئ. درنو لیدونکو نو مونږ راښکته شو دغه څلور لارې ته به وځو. نور ملګري م را سره دي او ګورو دغه مشران خلک چې نن سبا دغه لاسي کراچیوالي کوي ډېر بېوسی. تر ماښامه تقریبا 10-12 نفره فامیل لري او تر ماښامه پورې دوی هغه 100 روپۍ نشي ګټلی. ځو او یو مستحق کس ګورو تر څو دغه خپله دغه ملګري چې زموږ د چینل مالي ملاتړ کوي دغه له زړه نه یې دغه پیسې ویستې او دغه ورته ورکړو. ودان صاحب دغه مشر خوا ته به ورشو.
ما د ډیر مستحق ښکاره کېږي راځه ورته. ملګرو نو دغه مشر السلام علیکم ستړی مشي کاکا څنګه یې خبرې لګې تیزې وکړه څنګه یې حالات دې ښه دي ښه داسې تقریبا داسې 2 ساعته وشو چې ګورم دی او همدلته ناست دی نو څه کار مار نشته د سهار نه دې څو روپۍ کړي دي 100 روپۍ دې کړي او تر ماښامه څو روپۍ کې نور ورځو کې 50 روپۍ نو په کور فامیل غړي دي څومره دي کورنۍ 15 کسان یو په دې 50 روپو ستاسې ګزاره کېږي 50 روپۍ ډېرې کمې نه دي 50 روپو خو زه وایم چې د یو نفر کار به مو نشي ښه موږ سره اوس یو پیره د دې ځینې وړو دغه د بازار هغه سره پورې 100 روپۍ به واخلو څو 100 روپۍ دا خو نږدې ځای دی کاکا چې لږ ښه شه موږ سره 10 روپۍ موږ لپاره هسې نه وړي هسې به ویسې خبرې لږې تیزې کوه کاکا زموږ لپاره هسې وړي نو چې ته هسې وړې نو ته خو بیا دا خو ونه شوه که نه چې داسې هر چا لپاره هسې وړې ته به بیا څه وګټې دا خو ډېره لرې ساحه ده که نه په 10 روپۍ دغه ځي ته تاسې ځئ کور دې کوم ځای کې دی وټاپور سره دی کور هر سهار هم دې کار ته راوځي ماښامه پورې هم دلته بچي دې شته دی غټ بچي دې واړه دي 2 کال مکتب وای او اختر هم را روان دی اختر ته دې جامې کړي بچو دې جامې هېڅ هم نشته پیسې نشته چې زړه دې نه غواړي چې د بچو ته هم ښې جامې واخلي او ځان ته هم داسې ښې جامې الله پیسې درکړې وبیا کوي نو بچي دې در نه غواړي نه ته ورته څه وایې چې ډېرې پیسې چې یوه ورځ کې وګټي 100 روپۍ ګټي 100 روپو نه پورته نه ګټي نو ژوند څنګه روان دی 100 روپۍ خو ډېرې کمې روپۍ دي چې دا ستا ډېره ورځ ده نو اختر ته به دې وزې هم نه یې کړي که نه زمونږ د یوټیوب چینل دی لومړنۍ پیسې کړي دي او ګټلې هم دي مونږ راغلو په دې ټول بازار کې وګرځېدو 4 ملګري را سره نور هم دي او په دې ټول بازار کې مونږ ویل چې یو مستحق کس وګورو چې زمونږ دغه د چینل لومړنۍ پیسې دې ته ورکو خو تا به شاید خدای ته دعا کړې وه شاید له خدایه دې غوښتې وې او خدای درته زمونږ په لاس راولېږلې نو زمونږ چې څومره وسي هغه به ستا سره مرسته وکړو اختر ته پې ښه بې درېغه سودا هم اخیستی شي جامې هم پې کولی شي بوټان هم پې اخیستی شي ځان ته هم او بچو ته هم زمونږ دغه ملګری چې په خارج کې دی د دې زمونږ د چینل مالي ملاتړ کوي او دغه پیسې د هغې دي خو د نوم اخیستلو ډډه کړې ده او ویلي چې بس یو مستحق کس دی ورکړو موږ ته ته په دې ټول بازار کې مستحق ښکاره شو نو درنو لیدونکو په پیل کې مې یادونه کړې وه مونږ خو دغه په دې بازار کې تقریبا په زرهاو خلک دي دا چې مونږ پکې دا بابا ولې انتخاب کړو دا به خدای پاک زموږ زړه ته حتما راچولی وي چې د دې بابا زړه ته به یې کتلي وي چې مونږ ورته د ده به ډېر ضرورت وي په همدې خاطر خدای پاک زموږ په زړونو کې دا خبره واچوله چې دا بابا د دې مرستې لپاره انتخاب شو دغه زموږ د چینل لومړنۍ پیسې دي چې ګټلې دي یو څه په مالیاتو یو څه په رالېږلو باندې مصارف راغلي دي او دغه پیسې نو زموږ به تر اخره هڅه دی فقط د ویډیوګانو مصارف به ترې وباسو او نورې پیسې چې زموږ د یوټیوب چینل پامیر ټي وي کوم ګټي نو هغه ټولې به مونږ د غریبانانو سره مرسته کوو دې کې به 100 روپۍ کاکا ته څه فکر کوې ته څه وایې چې 100 روپۍ پکې ښه به وي 100 روپۍ چې ستا کار وشي چې 100 روپۍ ستا کار به پې وشي مثلا ته وایې چې دومره یې ښه به وي 15 یا څو څو 15 ستا په زړه کې څو دي دې کې یو لوټ دی ګوره ډېر اندي سه ډېره تمه دې مه کوه دا ګورې
او الله يكرمك نو یو لوټ بر څوی د 520 به د زرګون به کم یوي ته به خوشاله شي هذا شيء چاري یوي دا ته واخله دا په خپل اوس پړه د دې طرف نه اوس پړه دغه ځینې اوس پړه ویشلا صحیح دي وشله ولا روپۍ دې راوباسه درنو لیدونکو نو دا د چینل لومړنۍ ګټه دا $100 دي دا در سره واخله کاکا دا $100 دي او د دې نه خبرې 2 روپۍ کېږي دا به اوس لاړ شي د سراب سره به ماتې کي د دې نه 2000 روپۍ کېږي څو 2000 افغانۍ ته کېږي او ستا د کور او ستا د اختر لپاره د ټولو کورنۍ خرج و خوراک به کېږي الله يكرمك الله يجزيك نو په دې اوس خو به خوشاله کنه په دې خو دې ټول کار به وشي نن لپاره به دا ټرالۍ ودرې په وخت به کور ته لاړ شي او قلارې به ډډه واچي او داسې ممپلي او څه به راواخلې او د شینچي سره یې قلارې تر ماښامه خوره او نورو کورنۍ خلکو ته مې ویوه او نن دمه وکړه الله يكرمك بس دا دې تر اختره برابر دي که نه بس خدای دې ښه لره او په دې هیله چې زمونږ هم داسې نور وس وشي چې نورو ملګرو سره او تاسې سره مرسته وکړو کور دې ودان بس لاس دې راکړه ډېره مننه پیسې دې ویسه د سراب سره یې ماتې کړه 2000 افغانۍ ته کېږي 2000 افغانۍ ته واخله او چې څه دې په کار و هغه پرې واخله صحیح ده او زه په مخه دې ښه شه درنو لیدونکو نو تر اوسه مې درته کله نه دي ویلي چې زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ نن یې د دې غریبانانو په خاطر باندې مخکې بوځئ شیر یې کړئ ځکه زموږ به تر اخره تاسو سره آن د کیمره دغه خبره چې یوازې د ویډیوګانو د انټرنیټ مصارف چې دغه ویډیوګانې پې موږ پورته کوو دغه به ترې وباسو نور چې کومې پیسې راځي موږ ته هغه به د غریب غربه سره مرسته پې کېږي نو دغه مشر زړه ته به خدای پاک کتلي و نن یې زموږ په زړه کې د دې لپاره د انتخاب مینه واچوله چې دا مو انتخاب کو راغلو د سره دغه زموږ حد تر وسه مرسته وه زموږ د چینل روپۍ وي چې دغه چینل چې زموږ یو ورور په خارج کې دی مالي ملاتړ سپانسر د هغې په واسطه دی هغه ووایي چې زما نوم مه ښایه او دغه پیسې ورکړه چاته له هغه دې هم کور وداني خدای دې ورته جنتونه ورکړي لیدونکو دغه کاکا لږ د دې کرنسۍ سره ناشنا و دغه پیسې ورته خپله ماته و دا به افغانۍ ویسي ځان سره و هسې نه چې بیا مثلا څوک یې دوکه را دوکه کي سلام علیکم ډالر څوک دی همدې کې دي که نه دغه خو افغانۍ دغه ملګرو ډالر نن په 9.20 پیسو کې دی نو د $100 کوم معادل چې دی کوم افغانۍ کېږي هغه پیسې به مونږ 6,920 روپۍ کېږي هغه پیسې به مونږ کاکا جان ته ورکړو دا کرنسۍ سره یو څه ناشنا و په دې خاطر ورسره دلته راغلو دا کاکا دا به ته وشمارې 1000 2000 3000 4000 5000 شپږ زره 500 شپږ زره 800 900 او 1000 دا پیسې جب کې دا ټرالۍ ودرو او کور ته ځه سمه ده او دا واخله په مخه دې ښه شه کاکا ځه ټرالۍ خو به ودرې نن که ټرالۍ ودرو او زه کور ته لاړ شه صحیح ده
په مخه دی ښه او درنو لیدونکو نو لاس ورسره میلاو که لاس ورسره میلاو نو دغه دلته ورسره راغلو کاکا جان سره دغه څو ځل مې یادونه وکړله زموږ د چینل لومړنۍ ګټه وه چې کاکا ته مو ورکړله له خیر آینده کې به زموږ هڅه نور هم همدغه شاني چې د چینل ګټه دغه شان په غریبانانو باندې وشو تر بیا بلې خپرونې پورې ما ته اجازه راکړئ خدای هم ښه لره کور ودان